حالت راویش کنه والله بالله چې پوښوم ډګروال صاحب. په څه شي پوه شوې دوهانه؟ ډګروال صاحب تاسې ښه خبر ترلاسه کړی؟ ښه خبر لویه لاسته راوړنه لرو. دوهانه ډګروال صاحب د خدای لپاره لویه لاسته راوړنه لرو. زه هغه وایم ډېر وخت شو چې ته په کور کې نه یې پاتې. که چېرته موږ بازار ته لاړ شو لږه سودا واخلو زوی جانه. دواړه یو ځای لږ وخت تېر کړو، په یو ځای کې کښېنو، یو ځای قهوه وڅښو. ها زو مورې هر چېرته چې وایې زو مورې زر ځو زر تر زره ځو. که زه لږ نور هم په دې کور کې پاتې شم نو په رښتیا زما له لاسه به کومه پېښه رامنځته شي. ته داسې وایې؟ هو همداسې وایه. بیا نو سبا ناری کوو، زر ځانونه چمتو کوو. سمه ده زویه؟ سمه ده. ووهه ته یې ووهه. سمه ده ښاغلی ولیده. اوس نو هغه د اتلانو مشهوره ډله هغه ګوره له هغې ډلې سره کار مه لرئ. له هغوی سره هیڅوک ځان نشي وهلی. نه کېږي نه کېږي. ګوره زه هر چاته له دې خبرو کولو نه پتنګ شوی یم. نه مارکوس ته مې ډېر وویل زما خبره یې ونه منله. څه وشول؟ مارکوس یو هوښیار سړی دی خو ډېر زیات بې کنټروله و. دا د هغه یو لوی ضعف و. د اوس لپاره مارکوس زموږ موضوع نه ده. زه ستا خبره منم. تورک ځانګړي ځواکونه ډېر قوي دي. د اتلانو ډله نوم لري پوهېږم. هغوی ته ماته ورکول ډېره سخته ده خو ناشونې نه ده. الله دا کار به څنګه وشي؟ تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي ښاغلی ولیده. څنګه چې لارنس غواړي څوک چې له ترکانو نه کرکه کوي ټول راټول که، هغوی ته وسلې ورکړه او د ترکانو په وړاندې یې وکاروه. لکه څنګه چې ستا نیکه او زما نیکه دا کار کړی ښاغلی ولیده. هغوی ووژنه او وژلو ته یې دوام ورکړه. البته د دې کار لپاره خیر څه پیسې وکاروه. پیسې او عقل دی. ډېر ښه. دا یوازې پیل دی. ډګروال ابراهیم کوپوزیم. هو سمه ده. دا معلومات تایید شوي. سمه ده. زه همدا اوس درځم.
عایشه زه دلته یم راځه راځه الیاسا څنګه یې خایم او ته راځه دې خوا ودرېږو زه ډارېږم چې کوم قمندان مې ونه ګوري باید احتیاط وکړم زه هم ډېر اندېښمنه یم چې ستا دا حالت به څنګه شي داسې مه وایه عایشه هسې نه م زه د اتلانو ډلې خولې ته غورځېدلی یم ان ډګروال صاحب هم زما شان نیولی چې له ما نه څېړنه وکړي خو زه ترې ځان ژغورم که پلار مې له دا نه پوښتنه وکړي نو ته بیا ورته څه وایي پلار دې یوه شېبه نه جنرال صاحب کوتم پوښ راغلی لکه چې تاسې ورسره خبرې وکړې زما پوښتنه یې وکړه او که نه ویې ویل چې په ما څه کوي چې یې وویل په مرمۍ مې ولي اداموي مې په ما څه کوي ها هغه ته ژوندی په ځمکه ښخوي الیاسا ژوندی مې ښخوي زه ټوکې کوم البته چې پوښتنه یې نه ده کړې همدارنګه پلار مې تر اوسه دې کوټې ته نه دی لېږدولی لېږدولی نه دی سمه ده جنرال صاحب کوتان حالت ښه دی یعنې هغه کوم څه شي ته اړتیا لري ښه دی ستا له برکته ډېر ښه دی ما یوازې خپله دنده ترسره کړې بخښنه غواړم عایشې مېرمنې سعادت وروره څه خبره ده په پلار مې څه وشول نه نه عادي کوټې ته یې ولېږدوو ما ویل خبر به درکړم ژوندی اوسې بیا سره وینو الیاسا ژوندی اوسې بیا سره وینو عایشې اغلې دویم بریدمنه الیاسا نورو ته هم لاړ شه په دې ځایونو کې ډېر مګر ځه څوک به دې وویني امرم پر ځای کېږي دویم بریدمنه زه همدا اوسم شفا دې وي ډېره مننه کوم اوس ښه یې که نه ګرانه ښه یم ډېر شکر پلار جانه زما ښکلې لورې ډېر شکر دی چې ښه یې ښه یم ښه یم موږ دې بیا ډېر وډار کړو کومه خبره نشته جنرال صاحب په خیر راغلی صاحب ښه یې جنرال صاحب البته چې ښه یم دا ځل مې هم کفن څیرې که هو جنرال صاحب ډېر شکر دی هو ډېر شکر دی ته ما ته لږې اوبه راوړه لورې سمه ده راوړم یې زه به یې راوړم نه عایشه دې راوړي سمه ده زه یې راوړم ته هم عایشه یوازې مه پرېږده سمه ده سمه ده ګرانه هغه هلک زموږ په کور کې څه کول څوک جنرال صاحب هغه دویم بریدمن ښه نوم یې الیاس دی څه دی هغه ښه جنرال صاحب څه ما راغوښتی و د څه لپاره ځینې شیانو چې باید هغه له قرارګانه راوړي وای دا څه چې ده نو سمه ده ډګروال صاحب ته مې د رخصتۍ په ورځ راوغوښتې خو ستونزه نشته څه خبره ده رفیق خو پېژنې د دې سیمې یو له ډېرو ګواښونکو ترهګرونه دی په تور لیست کې نوم هم شامل دی هو په دې پوهېږم فکر کوم چې له یوې وړې ډلې سره خپل ځای بدلوي دا چې په کومه لاره باندې تګ کوي نن سهار معلومات راورسېدل یوې بلې سرچینې هم معلومات تایید کړل خو یوه ستونزه شته څه ده هغه چې په کومه لاره ځي هغه د روسیې تر کنټرول لاندې سیمه ده یعنې په پټۍ باید غم وخورو هرومرو یو ډاډمن کار دی یعنې کیدونکی دی راځه چې یو اکشني فلم وګورو څنګه دې خوښه ده لکه چې زموږ په ژوند کې هیڅ اکشني پېښه نشته که نه اوس به اکشني فلم ګورو سلچوکه رومانټیک یا کومیډي فلمونه هم لیدلی شو که نه دا خبره دې هم سمه ده داسې چې دا نو یو رومانټیک یا کومیډي فلم ګورو ها همداسې ډېر ښه له قرارګانه یې زنګ وهلی دویم بریدمن سلچوک یم ګورئ هلکانو خو غوږ شئ حسنه ته بیا کې سمه ده زمری سمه ده وروره د خپل هیواد په څېر به ګول سات اندېښنه مه کوه وروره ایدنه ته مرکزي لوب غاړئ سمه ده وروره ګوره زه غواړم چې ته ښه ولوبېږي پاس ورکه او پاس واخله دا کار به کوي ایدنه سمه ده جانره ته به ګول کیپر شي سمه ده وروره ګوره د زړه سره له ګول نه به نه راوځي ټول ګول تا ته سپارم پوه شوې له ګول نه به دفاع کوې سمه ده ما ونه شرموې زما زمری سمه ده سمه ده وروره ته بېغمه اوسه زمریا زما زمریا ته مې ښي بیک لیکلی که نه نه ګوره توپ او کستر نه تېر نه شي سمه ده ته هغه کار ماته پرېږده ته به زموږ فارورډ شې سلیمه ګوره زمریا هر توپ به ګول کوي ستونزه نشته وروره همداسې ما ونه شرموې هر توپ به ګول کوي ښه نه وروره ته څه شی کوې زه څه شی کوم ها ډېر افسوس دی په تا جانره دلته یې څه لیکلي دلته څه لیکل شوي دي هلکانو
تخنیکی مشاور زه تاسو ته تخنیکی مشورې درکوم. زه د دې ډلې تخنیکی مشاور یم. پوه شوم وروره سیالۍ څه وخت ترسره کوو؟ سیالي ماښام چې کله لږ ارامي شوه، کله چې حالات ارام شو بیا یې ترسره کوو. اندېښنه مه کوئ، یعنې لږ زره د حالت ارامه شي بیا یې ترسره کوو. الله الله، دویم بریدمن علي ولې راغی؟ زه پوه نه شوم. انشاءالله چې خیر به وي. څه دوی هم راغله؟ ورور اتلان رخصت نه ول؟ هو کېدای شي چې زموږ سیالۍ ترسره نه شي ملګرو، ځکه چې د دې ځای حالت په بدلېدو شو. انشاءالله چې خیرات به وي. راځه راځئ هلکان. ځانګړی نوم یې رفیق دی. لږ وخوونکو ترهګرو نه یو دی. د استخباراتي معلوماتو له مخې سبا سهار ته په سوریه کې د روسیې تر کنټرول لاندې سیمه کې خپل ځای بدلوي. لاره یې رسوا شوې ده. ستاسې دنده دا ده چې دا ترهګر ختم کړي. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. په دې دوسیه کې ستاسې د دندې په اړه ټول اړین معلومات شته. په ملکي جامو کې به لاړ شئ. د شپې چورلکه تاسې تر پولې رسوي. له هغه نه وروسته به بیا پیاده لاړ شئ. مه هېروئ چې هغه سیمه د روسانو تر کنټرول لاندې ده. دا یو پټ عملیات دی. د همدې لپاره ښه چمتووالی مو ونیسئ. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. خدای مو مل شه. ژوندی اوسئ ډګروال صاحب. سلچوکه څه خبره وه؟ سلچوک زه په هنګار کې. سمه ده دویم بریدمنه زه درځم. د اوس لپاره موږ سینما ته نشو تللی. زه له دویم بریدمن علي سره دندې ته ځم. باید چمتووالی ونیسم. خیر دی، کله چې بیرته راغلی بیا به یو ځای هلته راټول شو. ستونزه نشته. سمه ده. سمه ده. د خدای پام. ای ډېر وګرځېدو زویه، زه ډېره ستړې شوې یم. راځه لږ دلته کینو. خالي ځای نشته چېرته کینو؟ وګوره دا ځای ښه دی. مورې قسم کوم چې د سهار راهیسې دی. زه څومره وګرځولم له سهار راهیسې. اخوا لاړ شه دېخوا لاړ شه. اوف که ما درې ورځې په دښته کې مزل کړی وای قسم کوم دومره نه سړی کېږي. خیر دی ګرانه، یعنې په دې کې نو څه خبره ده؟ دا چې زوی مې را سره دی زه ونه ګرځم. بیرته راګرځو. وګرځه مورې وګرځه وګرځه. ښه وشوه. وروره دلته راشه. په خیر راغلی. څه شی راوړم؟ مورې ته ساده څکې که نه؟ نه زه اوس قهوه نه څکم زویه. اوس یې نه څکې؟ اوس مې زړه ته څه نه کېږي ګرانه. زړه ته دې نه کېږي. تا خو له سهار راهیسې ویل چې دواړه یو ځای قهوه څکو. خبرې دې لږ کینو بیا وروسته قهوه څکو زما ګرانه. ښه ده. وروره ته ماته یوه ساده. ته یې مسکه، ته هم مسکه، وروسته یې پیس کو. الله الله. لږ کینو زوی جانه. سمه ده وروره، موږ بیا وروسته فرمایش ورکوو. سمه ده ښاغلي. شازیه مېرمنه راغله وګوره زویه. شازیه مېرمنې، دا څومره ښه تصادف دی. تېره ورځ په موټر کې مخامخ شو، خو له نږدې نه مو ونه لیدل. خورې څومره ښه وشول چې دلته سره مخامخ شو. همداسې ده. دا دې لیک ته که نه خور جانې؟ څنګه یې لور جانې؟ ښه یم، تاسو څنګه یې؟ ښه یم، ژوندی اوسې لور جانې. مهرباني وکړئ. مور جانې هلته یو تش ځای شته، دوی ته مزاحمت نه کوو. دا څنګه کېدلی شي؟ مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ. دی لیک جانې دا مې زوی دی کان. ماشاءالله دی وی ماشاءالله. دا هم دی لیک. سلام دی لیک، خوشحاله شوم. زه هم. اوس نو تاسې قهوه غوښتلی شئ. زه او شازیه مېرمنه لږ کار لرو. سمه ده زوی جانه.
کنه شازي میرمنې مورې د څه ښکار لرئ مورې ته چیرته ځې له خیاط سره کار لرو په 15 دقیقو کې خلاصوو بیرته راځو تاسو به تر هغه وخته قهوه وڅښئ سمه له ده خیاط سره کار لرئ ډېر وخت و چې تاسې سره نه ولیدل دا پلان مو جوړ کړی د لویانو په کار کې څوک کار نه لري زویا شرم دی هله زویا دوی ته قهوه راوړئ هله راځه شازي میرمنې موږ خپل کار خلاصوو مور مې لږ مخکې وویل چې د لویانو په کار کې څوک کار نه لري که نه هو البته موږ اوس هم د هغوی په فکر د ښوونځي زده کوونکي یو لکه چې همداسې ده هلکه شه ګوره د لیکواله ته مې مور وبخه یعنې زه په رښتیا هم د داسې یو کار نه خبر نه هیله کوم کومه خبره نه ده په اصل کې ته زما مور وبخه په دې زمانه کې څوک داسې کار کوي همداسې ده مورې جګړن صاحب لکه چې خبرې کوي توبه خدایا جګړن صاحب دا څه کوي زه دا پوښتنه کوم چې جګړن خان د داسې یو کار لپاره څنګه راضي شوی هغه خبر نه دی دا زما او د سلوات رور پلان وو وای خو جګړن صاحب زه خو هم چې جګړن خان د دې کار په اړه لږ بې تفاوته ده اخر هغه یو لوی قومندان دی جګړن صاحب دا چې هغه داسې یو ښه ملاقات درلوده نو ول بیا له خپلې مور سره راته مثلا تاسې ما ته راوګورئ ګورو الیاسا ما راګورئ زما ګوله زما ماشومه بچیا تا لکه چې په سباناري کې زړه خوړه لکه څنګه نه جګړن صاحب استغفر الله یعنې دا یوه ډېره ښه همغږي وه ډېر ښه کار شوی ډېر ښه جګړن صاحب خو دا یو همغږي نه ده یعنې څنګه چې وینې دا یو ډول لیدنه ده البته هو البته هغه په اصل کې زه یو ملګری لرم ښه ډېر ښه ډېر ښه هغه به شي خوښ به شي یاره حیدره د دې کار تر شا هم ستا لاس دی که نه څه دې وویل تا ته مې ونه ویل جګړن صاحب ما دا ښکاره چې ګیر راغلو اتلانو راځئ چې پښې سپکې کړو که پاڅېږو شرم خو نه دی که نه نه هیڅ شرم نه دی هسې نه زه هم کار لرم سمه ده ډېر خوشحاله شوم له ملګري سره د یو خوشحاله ژوند غواړم ډېر سلامونه د قهوې لپاره ډېره مننه هیله کوم کوم یاره هر څنګه چې وي آخر به مې داسې وغورځي لنډه غره مورې زه بېرته حالت ته ورسېدم جنرال کوتان څنګه شو زویا خدای پلاره نن یې عادي کوټې ته لېږدوي ډېر شکر دی ډېر شکر دی سلات هم تیاره وه له هغه نه وروسته بیا ډوډۍ سمه ده زویه سمه ده زه هیڅ بیړه نه لرم د سلمندانه په کور کې مینه غیر ضربي اندېښنه مه کوه ستا لیوني عسکر اوس څه کوي زویه څه به وکړي پلاره پرته له کومې دمې نه لیونتوب ته دوام ورکوي هغوی چې داسې نه وینو بیا ستا عسکر نشي کېدلی کو پوزه زویه ما ته ستا ځواني هم ډېره ښه په یاد ده تا به پرته له کومې مشورې نه هر کار ته به د لاسه چوو زویه څوک دې راغوښتي زوی جانه نه
ابراهیم کوپوز هو زه یم کومه سیډي مو چې غوښتې وه هو زه یې دوکان ته غوښتلم دا ځل یې کور ته هو راولېږم ماښام په خیر ماښام په خیر پلاره تېره ورځ مې یوه سیډي غوښتې وه هغه یې نن راوړې ته له دې شوق نه هېڅ تېر نه شي کوپوزه زویه ډېر ښه کار هم کوې اورې یې که نه اورې یې دا اوس څه معنا لري زویه نه پوهېږم پلاره بله زه ډګروال ابراهیم کوپوز یم ماښام په خیر ښاغلی ابراهیم ما یوه سیډي غوښتې وه تاسې نن ماښام ماته کومه سیډي رالیږلې نه ښاغلی ابراهیم کومه تېروتنه به شوې موږ داسې کومې چوپړتیاوې نه لرو تاسې نه ده رالیږلې نه ښاغلی ابراهیم سمه ده مننه کوم زه بیا تاسو ته وروسته درځم هغه نه ده رالیږلې ما د سلمانیانو کور ته بوځه بیا وروسته زر تر زره لاس په کار شه دا ډېره مهمه مسله ده هله سمه ده پلاره کانا میوه نخوری زوی جانا نه خورم په ما غوسه یې ګرانه خیر دی څوک خو په خپلې مور نه غوسه کېږي زویه بیرته راګرځه سمه ده څوک په خپلې مور نه غوسه کېږي خو نن تا چې کوم کار وکړو هغه د کوله و هغه جلۍ هم ډېره وشرمېده په دې کې نو څه خبره ده زما ګرانه خو جلۍ ښکلې وه که نه افسوس هغې جلۍ یو ملګری هم درلوده یعنې د هغې مور ښه کار نه دی کړی د هغه ملګری خو یو خیرنه هلک دی زوی جانه هغه جلۍ ستا په څېر یو ښکلی ځوان چېرته پیدا کولی په روغتون کې جلۍ ملټه وه په کور کې ښځې او نجونې مه راټولوه ما هم له چا سره لیدو ته مه مجبوروه زه نه غواړم حلاله حیدر هم له تا سره لاس یو کوي یعنې له ما نه مو لیونی جوړ کړی امر وکړئ ډګروال صاحب امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب زه همدا اوس قرارګاه ته ځم کانا ته چېرته ځې زما ګرانه موږ دلته څومره ښې خبرې کولې شپې ته بېرته راځې او که نه لاړه په خیر راغلې ښاغلیه ممنون زمونږ ما څخه راغلی ډېر ښه خوشحاله اوسئ لورنسا
دا خپل کوټې ته بیولای شي چې لږ ارام وکړي. له ما سره راشه. تیر شه. سپګنه بیا یې وږده ګیره هم پرېښې ده. وای 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 والله هغه لیونی ځان ته لورینس وایي، خو ښکاره ده چې له هغه سره د بسو په څېر پیسې دي. زما ویده شوی بخت بېرته راویښ، له سم کس سره مخ شوی یې ولیده. پیسې هو سمه ده. سی ډي ډګروال ته سپارل شوې مشره. په تمه کېږو چې څه کوئ. سمه ده ولید. اندېښنه مه کوه، زموږ په درد کړئ، ځکه چې پیسو سره مینه لري او په داسې کسانو هر کار کولی شو. په هر حال زه اوس ځم دا جامې بدلوم. راځه راځه جګړه. ډګروال صاحب تیار شو. سمه ده زویه. نن ماښام زما کور ته یو چا دا سیډي راوړه او دا خبرې پکې ثبت وي. مرحبا ډګرواله، زه تامس ایډوارډ لورنس یم. در په یادوم یې چې په کال 1914 کې زه په دې کې بریالی شوم. ټول عربان په پښو ودرېدل او د عثمانیانو دولت په لومړۍ نړیوالې جګړه کې ماته وخوړه. دا خو دې په یاد شول ډګرواله؟ ډېر ښه. پام کوه چې دا له یاده ونه باسې ډګرواله، ځکه چې زه بیا در سره وینم. امنیت ته مې معلومات ورکړل، خو تر اوسه کوم خبر نشته. چا چې دا سیډي راوړې وه هغه کس هم تر اوسه نه دی پیدا شوی. پیغام ښکاره دی، دا ځان ته لورنس وایي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې دا سړی څه غواړي او څه کوي. سمه ده غږ یې رسوا شوی ډګروال صاحب. هڅه کوي ډیجیټلي نه دی، بې شرف په سیډي کې ثبت کړي. مرحبا ډګرواله، زه تامس ایډوارډ لورنس یم. در په یادوم یې چې په کال 1914 کې زه د عربانو سیمې ته رالېږل شوی وم. زما دنده د ټولو قبایلو د عثمانیانو د دولت په وړاندې بغاوت ته هڅول وو او زه بریالی شوم. راځه د هغې سیډي په اړه راپور دی ډګروال صاحب. راځه راځه جګړه ووایه اورم. ډګروال صاحب غږ د یو بل شي په وسیله ثبت شوی، وروسته بیا سیډي ته لیږدول شوی. د غږ په اړه مو څېړنه ترسره کړه، خو هیڅ کومه پایله مو ترلاسه نه کړه. دا غږ له موږ سره چې د ترهګرو کوم غږونه وو له هغو یو سره هم سر ونه خوړه. سمه ده دویم بریدمنه، مننه کوم. ډګروال صاحب دا سړی په عربي باندې هم پوهېږي،
دا خبره ښکاره ده هڅه کوي چې موږ ته د تاریخ پر یادولو خپل پیغام راورسوي فکر کوم دا کار به نور هم دوام پیدا کړي که دوام یې پیدا کړو هرومرو به رسوا شي ډګروال صاحب ته رښتیا وایې جګړنه موږ به بیا هماغه وخت پوه شو چې موخه یې څه ده راځه ډګروال صاحب دویم بریدمن علي او سلچوک په سوریه کې د موقع ځای ته نږدې شول سمه ده مننه کوم زه همدا اوس درځم ډګروال صاحب موږ د سیمې یو له ډېرو ګواښونکو ترهګرو په اړه خبر ترلاسه کړی علي او سلچوک د همدې مسالې په اړه اوس مهال په سوریه کې دي پوه شوم ډګروال صاحب بیرته کینئ هلکانو دویم بریدمنه باش حاکم امر پر ځای کېږي دویم بریدمن علي دی ډګروال صاحب اورم دویم بریدمنه اوس په سیمه کې یو ډګروال صاحب هڅه کوو چې د موخې ځای ته ځان ورسوو پوه شوم علي زویه موږ تاسې د بي پیلوټ الوتکې په وسیله څارو ډېر پام کوئ یو پټ او پاک عملیات باید ترسره شي امر هم پر ځای کېږي خدای مو مل شه ژوندی اوسې ډګروال صاحب اوس وشو ګرانه دا کار هم وشو سلچوک بریدمنه همداسې زموږ ژوند همداسې دی کنه که نصیب وي واده څه وخت دی نږدې به وي انشاءالله والا موږ یې هم ډېر غواړو خو وبګورو پیسې ورته ټولوم کیږي انشاءالله چې خدای به یې وکړي هله چې ځو کاش چې ډګروال کوپوز له دویم بریدمن علي سره دندې ته لېږلی وای یعنې ما هلته هرومرو ور لګاوه والله د میر د واره ملګری البته چې ډګروال کوپوز ده فکر نه دی کړی چې ته کولی شې هلته اور به لګوې بخښنه غواړم یعنې جګړن صاحب هغه زما مطلب داسې نه و جګړن صاحب که د دې میر په خوښوي هر عملیات ته به دا روان وي څومره ښه کار کېده ښه خبره دې وکړه د میره ته وایې چې کاش ما کولی شوای په یو وخت کې مې په دوو عملیاتو کې برخه اخیستلی شوای د ځینو ځان ښودونکو په څېر غواړې چې ځان وښیې ها د فلم هلک په څېر والله ډېر ښه کار نه کېده تورن صاحب کېده جګړن صاحب د عقل له لاسه ورکړی والله تورن صاحب څنګه چې تاسې وویل د میر اوس هم هماغسې خیالات ویني تاسې ورته وګورئ دویم بریدمنه ته څه کوې یعنې ته څه کولی شې ته خیالونه وینې خو دا چې ډګروال صاحب د عملیاتو باندې لېږلې په رښتیا چې ناقرار یې د میر جانه د زړه صبر درته غواړم په هر حال دې میرا مخه پکېږه هڅه نه ته ځان ښودلو ته وخت لرې کله چې فرصت دې پیدا کړه بیا دې ځان وښیه لږ صبر وکړه د میر مزاو راوی ملګرو بوزوک ملګریا طبیعت دې خراب ښکاري خیرت دی سهار مې ستا موټر هم ونه لیده وخته راوتلی دی ومې ویل د پرونۍ پیښې له امله به نور ما په موټر کې ځان سره بونسې زه د هغې موضوع حسابې له تا سره او دننه چې کوم لنډغر دی کوم خو وروسته ستا د موټر سایکل هغه بد غږ مې اوس هم په ذهن کې دی پام کوه چې هغه موضوع خو هېڅ یاده نه کړي سمه ده ته سهار چېرته وې زه ماښام ناوخته قرارګاه ته راغلم وروره ډګروال کوپوز راوغوښتم خیرات وزه خبره وه کوم کس په سي ډي کې ثبت شوی غږ ورته رالېږلی و په سي ډي کې ثبت شوی غږ خپل ځان یې پکې ایډوارډ لاورنس پېژندلی همدارنګه د عثمانیانو د وخت د عربانو د بغاوت یادونه یې کړې ده توبه دا څه معنا لري موږ هم پوه نه شو تر اوسه له څېړنو نه څه لاسه نه دي راغلي خو دا چې ځان ته لاورنس وایي ملګريه نو هرومرو له فساد نه کوم ډک سړی دی همداسې ښکاري حیدر همداسې ښکاري ګورو چې دا ځل څوک میدان ته راځي
راځي ډېر زیات بریدونه ترسره کړي خو اوس همداسې خلاصه تڼۍ ګرځي ما د دې رفیق په نوم د ترهګر نوم مخکې ما اورېدلی و دویم بریدمنه زه یو ځل خبر شوم چې مړ شوی دی انشاءالله دویم بریدمنه انشاءالله زمونږ د پلان له مخې هغه باید اوس دې ځای ته را رسېدلی وای انشاءالله چې په وروستۍ کې به یې خپله لاره نه وي بدله کړي فکر نه کوم دویم بریدمنه دویم بریدمنه موټر را روان دی آخر هم پرېږدی چې راشي ډګروال صاحب موټر ښکاره شو